أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. هغه کسان چې تر لمر لوېدو د مخه و بني قریظه ته ورسېده، هغو د مازدیګر لمونځ په بني قریظه کې ادا کړي، او هغه کسان او هغه اصحاب کرام چې پوه سوه چې ځندېږو تر لمر لوېدو د مخه بني قریظه ته نسو رسېدلی، دا پر دوو حصو وویشل سوه. ځینو یې د مازدیګر لمونځ په لار کې پر خپل وخت ادا کړي، که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وه چې د مازدیګر لمونځ به بل ځای نه کوئ بې له بني قریظه، ځکه دوی ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې پر تلو تلوار وکړي، او دا چې موږ ونه رسېدلو دا بله خبره ده، مګر لمونځ باید پر خپل وخت وسي. نو دوی لمونځ په لار کې وکړي، او ځینو بیا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مازدیګر لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو هغو د مازدیګر لمونځ وځنډاوه څو و بني قریظه ته ورسېده، او د مازدیګر لمونځ یې پس له لمر لوېدو او ځینو یې پس له ماخوستنه په بني قریظه کې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ډلو عمل صحیح وباله، ځکه هر چا د خپل فهم سره مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر چې د مازدیګر لمونځ بل ځای مه کوئ بې له بني قریظه د دواړو معناوو احتمال درلودی، چې یا تلوار دی چې ژر ولاړ سئ د مازدیګر لمونځ باید هلته ورسوئ، یا دا چې لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو یې دواړې ډلې صحیح وبللې. ورونو، دلته به د بحثه څخه ووځم او ستاسې توجه به و یوه بل شي ته واړوم. هغه دا چې نن ورځ ډېر داسې کسان پیدا کېږي چې دوی وایي الله جل جلاله یو دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مو یو دی، قرآن مجید چې د اسلام قانون دی یو دی. نو دا څلور مذهبه د کومې خوا راغله؟ د دوی د دغه خبرې د کولو دپاره ممکن موږ څو سببه بیان کړو. یا دا چې دوی دغه خبره په دې سبب کوي چې دوی ضعیف الایمانه دي، غواړي چې مسلمانانو ته د دوی په دین کې شبهات او تشویش پیدا کړي. نو دغسې خبرې په ډېر تاخت او تاس کوي. دلایل وایي که یو ناپوه او بې علمه انسان د دوی خبرې واوري، واقعا یې په زړه کې تشویش پیدا سي، او هغه هم د هغو کسانو څخه وګرځي چې پر اسلام اعتراضونه لري، او څوک بیا دغه خبرې د ناپوهۍ د وجهې کوي. دغو د نورو دنیوي علومو یو څه تحصیل کړی وي، ځان ته پوه او دانسته وایي، خو د دیني علومو څخه محروم وي. نو دغه د مذاهبو اختلافونه وده ته چټي او بیکاره معلومیږي. خو زه د دغه ټولو ډلو د قناعت دپاره په دغه یوه مثال سره کفایت کوم چې دغه اوس د مازدیګر د لمانځه په باره کې ذکر سو. دا اصحاب کرام وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول هر چا د خپله فهمه سره موافق عملي کوي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دواړه صحیح وبلل. دغه د مذاهبو اختلافونه هم په دغه ډول سره دي. مذاهب هیڅکله په اصولو کې اختلاف نه سره لري. د مذاهبو ټول اختلافونه یا د یوه کار په فضیلت کې دي، یا د احادیثو د یوه لفظ په ترجمه کې دي، چې په هر یوه سره یې عمل کول جایز او روا دي. ورونو، که دغه بحث ته نور هم تفصیل ورکوم اصلي مقصد پاته کېږي. معافي غواړم، بیرته به خپلې قصې ته ولاړ سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
د خپلو ځینو پاته اصحابو سره د مهاجرینو او انصارو سره د مدینې منورې څخه د بني قریظه پر طرف رهي سو او هلته یې د بني قریظه د څاهانو څخه پر یوه څا واړول چې بیر انه ورته ویل کېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و بني قریظه ته په داسې حال کې ورغلی چې زغره او د جنگ لباس یې اغوستی و و یهودو ته یې ورغږ کړه. هغو هم د قلا د بامه څخه غږ وکړي چې موږ دلته یو څه وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الفاظ ورته وویل او دا نادره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یو چاته بد ووایي. خو په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای د بیزوګانو او خنزیرانو ورونو پر تاسې د الله جل جلاله ذلت نازل سو، یعنی الله جل جلاله وشرمولاست او وشویولاست. هغو ورته ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته حلیم یې، ته مهربانه یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نن نه حلم سته نه مهرباني، تاسې په داسې خطرناکه وخت کې غدر او خیانت کوئ او بیا حلم غواړئ. تاسې به تسلیمیږئ او بیا زه پوسم کار مې. ستاسې په باره کې چې بیا زه هر حکم کوم هغه زما خوښه ده. یهودو د تسلیمېدو او راوتلو څخه انکار وکړي. ویل که درووزو ته مو وژنې. رښتیا هم دوی د مرګ لایق وه. د داسې تنګسې په وخت کې غدر، خیانت، وعده خلافي. دوی هم د خپلې ګناه په دروندوالي پوهېده. نو دننه په قلاو کې کښېنستل او نه راوځي او دلته د مسلمانانو د طرفه محاصره سوه. الله عز وجل د یهودو په زړو کې بیر ور واچول. که نه دغه یهودو 700 جنګي ځوانان درلوده. بې له ښځو او کوچنیانو یوازې ځوانان او د جنګ خلق یې 700 نفره وه، مګر الله جل جلاله یې په زړو کې بیره ور اچولې وه. د راوتلو او جنګ کولو قدرت یې نه درلودی. اوس نو منافقان هم ټوله راغله او د مسلمانانو سره یو ځای سوه، ځکه وخت د غنیمتو دی. د مخه چې په خندق کې بیره او خطر و ټوله وتښتېده. اوس چې د غنیمت امید یې پیدا سو بیا راغله چې په غنیمتو کې حصه ور ورسېږي. یهود محاصره دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صلح نسته، تاسې به یو وار تسلیمیږئ او بیا زما خوښه ده چې ستاسې په باره کې چې هر حکم کوم هغه زما اختیار دی. یهودو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د حلفاو څخه داسې یو نفر راولېږه چې ستا د متابعینو یعنی مسلمانانو څخه وي چې موږ مشوره ورسره وکړو چې هغه ابو لبابه دی. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه د یهودو حلیف او معاهد و. د ده مالونه او د ده اولادونه د دوی په منطقه کې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ورولېږي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې د دوی وقلا ته ورغلی، ښځې او نر، کوچنیان او لویان یې مخ ته ور ولاړ سوه. ښځې ورته ژاړي، مخان په چپلاخو وهي، کوچنیان بغارې وهي. د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه زړه پر وسوځي. یهود ورته ویل یا ابا لبابه ستا څه فکر دی؟ ده ویل زما سره هیڅ فکر نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده نه مو پرېږدي. یهود ویل یا ابا لبابه ایا ته دا مشوره راکوې چې موږ د محمد په خوښه تسلیم سو؟ ابو لبابه رضی الله تعالی عنه ویل هو، مګر په دغه وخت کې یې ګوتې پر غاړې تېرې کړې چې مقصد یې دا و چې هغه مو حلالوي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وایي زه په ځان نه سوم پوه، بې ارادې مې ګوتې پر غاړه تېرې سوې. ابو لبابه وایي ګوتې مې لا د غاړې څخه نه وې رایسته کړې چې پوه سوم چې ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر او پټ راز و ما ښکاره کړي. یهود یې پر دغه ځای پرېښول او دی مخامخ مسجد نبوي ته ولاړ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه ورغلی، بلکې برابر مسجد ته ولاړی او خپلې ښځې ته یې وویل راسه ما د مسجد په یوه پایه یا عمود پورې وتړه، ځکه ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړي او په والله تر هغو به ځان نه کم خلاص
او نه به مې څوک خلاصوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خپل لاس نه کي خلاص او توبه مې قبوله نه کي او په والله هېڅکله به بیا زه د بني قریظه مځکې ته ورداخل نه سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال خبر سو چې ابو لبابه و یهودو ته حال ووایه او بیا یې ځان د مسجد په عمود پورې وتړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دی اول ما ته راغلی وای ما به د ده دپاره د الله جل جلاله څخه د مغفرت غوښتنه کړې وای، مګر څرنګه چې ده په خپله خوښه سره دا کار وکړي نو زه تر هغو دی نه خلاصوم چې الله جل جلاله یې توبه قبلوي. نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه دغسې تړلی پاته سو. 6 ورځې د مسجد په عمود پورې تړلی و. فقط د لمانځه پر وخت به ښځه ورته راتله د اوداسه او لمانځه دپاره به یې خلاصاوه، نور به تړلی و. خوب او خوراک یې په دغه تړلي حالت کې و تر څو چې الله جل جلاله د ده توبه قبوله کړه. الله عز وجل عفو ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص کړي. او هلته چې یهود د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه په اشاره پوه سوه چې موږ وژنې، نو یې اراده وکړه چې نه به تسلیمیږو او په خپلو قلاو کې پاته سوه، ځکه یهود د ننه په قلاو کې د خوړلو او چښلو ضروریات پوره درلوده. په قلاو کې ساتلي ناست دي، نور هیڅ تکلیف نه لري، مګر په زړو یې بیره ننوتلې ده. کم وخت چې دغه محاصره اوږده سوه نو کعب هغه د یهودو مشر دوی سره راټول کړه، ویل دغه حال چې موږ په مبتلا یو دا خو تاسې وینئ. دغسې حالات ټینګ عزم، قوي اراده او لوړ همت غواړي. موږ باید خامخا یو څه وکړو، پر دغه حال نسو پاته کېدلی. څو تر څو به محاصره یو. یهود ویل ستا څه فکر دی؟ کعب ابن اسد ویل یو د دغه درو کارو څخه باید وکړي. دغه مشکل چې موږ ته راپېښ دی بل حل نه لري بې له دې څخه چې یو د دغه درو کارو به کوو. یهود ویل هغه 3 کاره څه شي دي؟ کعب ویل اول دا چې په والله تاسې پوهېږئ چې محمد نبي دی، ټوله په دغه پوه یاست چې دی علیه الصلاة وسلام هغه نبي دی چې په تورات کې درته ذکر سوی دی. نو راسئ چې د ده دین ته داخل سو، چې وینې او مالونه، ښځې او اولادونه به مو په امان سي. قوم یې ورته وویل د ده دین ته خو هېڅکله نه داخلېږو، سره د دې چې دوی پوهېده او اوس هم پوهېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم نبي دی، مګر د اسلام او مسلمانانو سره عناد او حسد درلودی او لري. قوم ورته ویل اول خو ونسو، دوهم څه شي دی یا کعب؟ کعب ویل دوهم دا چې خپلې ښځې او اولادونه به ټول ووژنو، په قلا کې به د ښځو او کوچنیانو څخه هېڅوک نه پرېږدو، ټول به حلال کو او بیا به موږ په یوه وار او یوه حمله تورې په لاس پر مسلمانانو ورووځو او تر هغو به جنګ کوو چې یا کامیابه کیږو یا ټوله وژل کیږو. که ووژل سو خو آخري شی مرګ دی، او که کامیابه سو بیا به د سره ښځې وکړو او اولادونه به مو سي، نوی ژوند به شروع کړو. قوم ویل د دغه غریبانو څه ګناه ده؟ څه یې کړي دي چې موږ یې وژنو؟ اصلا په قوم کې همت نه و، په دوی کې داسې څوک نه و چې ټینګ عزم دې ولري. رښتیا هم اوس د دوی مخ ته 2 خبرې دي، یا مرګ یا ژوند. مرګ خو یې حتمي دی، د ژوند دپاره باید یو څه وکړي، خو په دوی کې د عزم او همت خاوند نسته. نو ویل درېیم څه شي دی؟ ویل درېیم دا دی چې نن شپه د شنبې شپه ده، مسلمانان زموږ د طرفه بېغمه دي چې موږ نن ورځ جنګ او حمله نه کوو. رښتیا هم کم وخت چې مسلمانان د خندق سره محاصره وه، کم وخت چې به د شنبې شپه داخله سوه مسلمانان به بېغمه سوه، ځکه پوهېده چې یهود په شنبه حمله نه کوي. نو د شنبې ورځ د مسلمانانو دپاره د راحت ورځ وه، او اوس دلته هم مسلمانان د شنبې په ورځ بېغمه وي، پیره کوي، مګر نور د یهودو د طرفه د حملې تشویش نه لري. نو هر یوه په بېغمه زړه استراحت کاوه. کعب ویل نن شپه د شنبې ده او مسلمانان د شنبې په شپه زموږ د طرفه بېغمه دي، نو راسئ چې دغه خپله شنبه ماته کو او پر مسلمانانو د شنبې په ورځ حمله وکړو. قوم ویل یا کعب ته پوهېږې چې الله جل جلاله په هغو کسانو څه وکړه چې شنبه یې ماته کړه؟ الله عز وجل د هغو څخه خنزیران او بیزوګانې جوړ کړه، مسخه یې کړه. ته غواړې چې موږ په شنبه حمله وکړو
او الله جل جلاله جزا راکړي، یا دا کار هم نه کوو. درې سره فکره یا پیشنهاد یې ونه منل. نو کعب په قهر او غضب سره وویل په تاسې کې یوه هم د کومه وخته چې د موره زیږېدلی دی د همت او مړانې یوه شپه نه ده تېره کړې، یعنی هیڅ اراده نه لري، خبره د مرګ او ژوند ده، دلته همت او مړانه په کار دي او تاسې په شک او تردد کې یاست. واقعا هم یهود په دغه شک او تردد کې پاته سوه، هیڅ یې ونه کړه. د یهودو څخه یو نفر چې نوم یې عمرو بن سعدي و د یهودو د قلا څخه راووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا پر قلا پیرداران درولي وه چې د دغه پیردارانو مشر د مسلمانانو یو ډېر قوي او جنگي پهلوان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه. نو پیردارانو دغه عمرو بن سعدي یهودي ونیوی غواړي چې ویې وژني، خو هغه ویل ما ستاسې و نبي ته ورولئ. نو یې یهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی. یهودي ویل یا محمد کم وخت چې یهودو وعده ماته کړه او غدر یې وکړي، زه هغه یوازنی سړی وم چې دا کار مې نه و خوښ او دوی مې منع کول. زه په دغه غدر کې د دوی سره نه وم موافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته صادق یې، صحیح ده. رښتیا هم دغه سړي د یهودو سره د عهد په ماتولو کې اشتراک نه و کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټولو یهودو ته جزا نه ورکول، بلکې و هغه کسانو ته جزا ورکول چې عهد یې مات کړی و. نو یې امر وکړي چې دغه سړی پرېږدي او ویې فرمایل چې الله عز وجل دغه سړی هغه د ده د وفا په سبب د وژلو څخه خلاص کړي. خبره دا نه وه چې د عام یهودو څخه انتقام اخیستل کېدی، بلکې جزا او انتقام د هغو کسانو دپاره وه چې عهد یې مات کړی و او هغه څوک چې پر خپل عهد یې وفا کړې وه هغه د جزا ورکولو څخه خلاص و او عمرو بن سعدي یې ایله کړي. ورونو، یهودو کولی سوای چې دغه اوږده محاصره تحمل کړي او ویې زغمي، ځکه غذایي مواد یې درلوده او د اوبو ساحانه هم هلته دننه په قلاو کې موجود وه او دوی د جنګ څخه په قلاو ساتل سوي وه او مسلمانانو په شدید یخ او ډېره لوږه کې پر دشت شپې ورته تېرولې او په عین حال کې مسلمانان د هغه اوږدې محاصرې او هغه پرله پسې دفاع څخه ستړي هم وه چې د خندق په ساتنه کې پر دوی تېرېده. مګر د بني قریظه د یهودو سره د دوی جنگ د اعصابو جنگ و. الله عز وجل د هغو په زړو کې بیره ور اچولې وه او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی معنویات نور هم ضعیفه کېده او دغه معنویات یې ټوله په هغه ورځ د لاسه ورکړه چې حضرت علي او زبیر ابن عوام د څو نورو مسلمانانو په ملګرتیا حمله پر وکړه او دوی بې له جنګه تسلیم سوه. قصه داسې وه چې مسلمانانو ولیده چې خبره اوږده سوه، د محاصرې 19 ورځې تېرې سوې او هیڅ نتیجه لاسته نه ده راغلې. نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو څو نفره سره یو ځای سوه چې په دې جمله کې زبیر ابن العوام او علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما هم وه. پر مرګ یې وعده سره وکړه، ویل پر یهودو حمله کوو او بیرته نه راګرځو، یا به قلا خلاصوو یا به وژل کېږو. دې ډلې د قلا د حملې دپاره ځانونه تیار او آماده کړه، اوس غواړي چې حمله شروع کړي او د حملې دپاره ورهي سوه. په دغه وخت کې علي رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز سره نارې کړه، ای د ایمان خاوندانو، په والله یا به هغه څه راته پېښېږي چې حمزه ته پېښ سوه یا به قلا خلاصوو. یهود خو لوړ پر قلا ولاړ دي او دا حالات ویني او اوري. نو یې د تسلیمېدو نارې شروع کړې، نارې وهي یا محمد یا محمد ستا و حکم ته در وځو. دغه بیره هم الله جل جلاله په زړو کې ور واچول. نو د بني قریظه یهود د دغه ډلې د بیرې څخه تسلیم سوه او قلاوې یې خلاصې کړې. ټول هغه نفر چې په قلاو کې موجود وه تسلیم سوه، نر او ښځې، لویان او کوچنیان ټول تسلیم سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې نر یې ټوله وتړئ. نو 200 نفره نر یهود د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه تر نظارت لاندې وتړل سوه. ښځې او کوچنیان د نرانو څخه جلا په بل طرف کې سره یو ځای کړه سوه. دلته نو د اوس د قبیلې مسلمانان و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راټول سوه.
ویل یا رسول الله زموږ د حلفاو او متعاهدینو سره ښه وکړه لکه څرنګه چې د خزرج د حلفاو او متعاهدینو سره دې ښه وکړه. ورونو که مو په یاد وي د بني قینقا یهود د مرګه څخه چا خلاص کړه؟ ستاسې په یاد دی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله احسن الی موالی، زما د خلفاو سره احسان وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عبدالله په سبب د بني قینقا یهود ژوندي پرېښول. عبدالله ابن ابی د خزرج د قبیلې و او د خزرج قبیلې د بني قینقا د یهودو سره عهد درلودی. اوس بیا د اوس قبیله د بني قریظه د یهودو سره عهد او میثاق لري. نو اوس د اوس قبیله وایي یا رسول الله احسن الی موالینا، لکه څرنګه چې د خزرج د حلفاو سره چې بني قینقا و احسان وکړي، دغه رنګه زموږ د حلفاو سره چې بني قریظه دي احسان وکړي. مګر ورونو ګناه تر ګناه پورې فرق لري. که څه هم د بني قینقا د یهودو ګناه لوه، مګر د بني قریظه د ګناه سره هیڅ نسي مشابه کېدلی. دلته ګناه سلچنده نه بلکې زرچنده ده. بني قینقا یو مسلمان سړی وژلی و او قاتل یې مسلمانانو ته په لاس نه ورکاوه، مګر د بني قریظه یهودو ټول اسلام او مسلمانان په خطر کې اچولی وه. ټول اسلام یې په یوه وار فیصله کاوه. د اوس د قبیلې په غوښتنه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرت کې سو چې څه وکړي. رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قینقا یهود د خزرج د قبیلې په واسطه پرېښول او اوس د اوس د قبیلې په غوښتنه د بني قریظه سره هغه د عفو معامله ونه کړي. نو یې د اوس قبیلې ته وویل آیا نه راضي کېږي چې د دوی په باره کې ستاسې څخه یو نفر حکم وکړي؟ یعنی د بني قریظه په باره کې به حکم ستاسې د قبیلې و یوه نفر ته پرېږدم، هغه چې هر حکم وکړي هغه زما قبول دی. دوی ویل هغه به څوک وي چې دا حکم کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه، و هغه ته به پرېږدم، د هغه خوښه ده چې هر حکم کوي. د اوس قبیلې وویل یا رسول الله سعد زموږ رئیس دی، د هغه په حکم راضي یو. دا خبر د بني قریظه و یهودو ته ورسېدی او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغو حلیف دی، یعنی د دوستی عهد یې سره درلودی. یهودو هم وویل د سعد په حکم راضي یو، سعد خو زموږ ملګری او حلیف دی. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه چیرې دی؟ هغه په مسجد نبوي کې په خیمه کې دی او هلته یې د هغه زخم علاج کیږي چې په غشي وشتل سوی وو. او دا مو مخکې درته وویل چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه مریضي کې خپل رب ته یوه دعا کړې وه چې الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیچا سره ستا په لار کې جهاد کول دونه ډېر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپله وطنه څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش. او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لرې کړي. که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ژوندی پاته کې چې د هغو سره ستا دپاره جهاد وکم، او که د نور جنگ ایسته کړی وي نو مې دغه زخم مه جوړوي او مرګ مې د دغه زخمه څخه کې. او د دعا په آخر کې وویل الهي تر هغو مې مه وژنې چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نسي. الله جل جلاله دغه د دعا قبول کړې وه او اوس د بني قریظه د یهودو په باره کې حکم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په لاس کې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنه د حکم کولو د پاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه زخم په سبب نه تلای سي او نه پر بوده سپرېدلی سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمي او ضعیفه دی. نو یې سعد رضی الله تعالی عنه پر یوه شي پرېستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنه دغسې ستوني ستغ پروت دی او خر رهي دی.
پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل یا سعد د خپلو متعاهدینو سره دې احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې حکم و تا ته پرېښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت به پر کاوه. سعد رضی الله تعالی عنه چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنه وویل پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، که بل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه زما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په مقصد پوه سوه، نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه یهود ختم سوه، ټول وژل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه و قلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب سره ناست دی، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.